حدیث کې راځي چې یو مجلس داسې وي چې التا د الله د دین خبرې کیږي نو د اسمانونو نه الله ورته ملائکې راولېږي او د هغې مجلس نه غیر چاپیر دومره تعداد کې ملائکې راغلي وي چې صفونه تر اسمانه پورې رسېدلي مجلس چې بس شي نو الله د ملائکو نه تپوس کوي چې تاسو نن وخت ډیوټي چرته وکړه مثلا هغه ورته وایي چې یا الله پلوسۍ کې یو مدرسه وه هغې کې قال رسول الله ویلی کېده قال الله تعالی ویلی کېده خدای مونږ د هغې نه غیر چاپېر ولاړو نن ورځ هملته تېره الله ورته وفرمایي چې تاسو ټول په دې ګواه شئ ملایکو چې هغه مجلس کې څومره خلک وو هغه ټول ما وبخل نو ملایکې خو د پخوا نه لږې زموږ دوستانې غوندې دي هغې ورته وایي چې یا الله هغې مجلس کې خو ځینې داسې خلک هم وو چې دې له راغلي وي چې دا مولیان به څه وایي نو الله ورته وفرمایي چې ملایکو په دې هم ګواهانې شئ چې دا کم ناس قوم د الله دپاره وو نو د دوی په مجلس کې څوک شقي نه پاتې کیږي هغه اسې چې راغلي وو عام هم ورسره وبخل یا الله هغې کې خو سی آی ډي والا راغلي وو د پاکستان شریف سی آی ډي والا راغلي وو چې دا مولیان به څه وایي نن تاسو وګورئ زمونږ په پاکستان کې مونږ وایو چې دا آزاد ملک دی او هر سړي ته د خپلې رای اجازت دی چې ووایي زه تر ننه پورې په دې ملک کې بلیک لسټ یم د جمعې په ورځ زما جومات باندې سپیشل د سی آی ډي او د انټیلیجنس ډیوټي وي چې دی به څه وایي نو ما ظالمانو زه به څه وایم زه خو نور څه نه وایم دا به وایم چې دا څه وایئ نو دا وکئ نور څه خو نه وایم تخریب کار نه بم غورځولو والا نه ملک ورانولو والا نه فساد جوړولو والا نه خو دومره به ووایم چې 43 کاله وشو نو بېایماني ولې کوئ چې دا څه وایئ دا وکئ که دا د اسلام په نوم باندې چې ځان کرسۍ ته ورسوئ دغه اسلام سره بیا ټوکې ولې کوئ او دغه اسلام پورې بیا خندا ولې کوئ او ښځې بیا صدر ته ولې لېږئ چې په 300 روپۍ په میاشت کې یو ځل والا سر جوړئ زه خو دا خبرې کوم او پرېږدم هم نه د ستاسو دا خیال تر څو پورې چې زما دې خوله کې دا ژبه ګرځي تر څو پورې د پاکستان سرمایهدار او د پاکستان حکمرانان به پرې نه دم چې 7 ځایه رانه سر غوڅ کي هم تر هغې پورې چې تر څو پورې د دې پاکستان قانون قرآن شوی نه تر هغې ډول پیرنګی هم د دې ملک نه ولې ورکول څه کړي بیا چې هم پیرنګی د دې ملک نه لرې که نو د پیرنګي قانون او تهذیب هغه هم بیا په کورونو کې ولې ساتلی دی نن ستاسو ټول تهذیب د ملک چې دی هغه د انګریز دی ستا د ملک قانون چې دی هغه د لارډ میکالې جوړ کړی قانون دی چې چا د هندوستان دپاره جوړ کړی هغوی په تعزیرات هند نامه کېښوه او دوی په تعزیرات پاکستان نامه کېښوه قانون همغه دی چې کوم لارډ میکالې جوړ کړی نامه یې پې بدله کړه په خره یې د ناوې نامه کېښوه تاسو له شرم نه ګرځي تاسو کې حیا نشته چې دا د اسلام په نوم آزاد شوی ملک دی او تر ننه پورې په دې ملک کې یوه فیصله په اسلام ونه شوه نن یونیورسټو او دا تاسو سره جفت کالجونه چې دي دوی ته په مرکز کې کربونه روپۍ هغه سالانه بجټ کې پاس کیږي او نن قرآن همغسې یتیم دی ملا اعلان کوي چې که چا چنده ورکوله نو دلته یې اچوئ تو نالت دی په داسې قومي او تو نالت دی په داسې ملک تو نالت دی په داسې حکومت چې په 43 کاله کې قرآن همغسې یتیم دی حدیث د جناب محمد رسول الله همغسې یتیم دی په زکاتونو او خیراتونو باندې چلی بیا صدر ضیا یو معامله جوړه کړې وه زکات سسټم هغه په بینکونو کې سیونګ او فکس ډپازټ نه به
کټوتی کېدا 7.5% سود چې کم لګي ستا په پیسو هغه نه به 2.5% کټ کړه او پاغه د زکات نامه کې خوا نو ستا د ملک د اوقاف وزیرانو له هغه غل ورکړه چې اوس چرته مدرسو علام غواړي نو دا غل ولا ورکوي. سود خو د غل نه زیات پلید دی، سود خو حرام. هغه د سود د زکات په پیسو باندې زکات زاغه ته نه وایم، هغه ته غل وایم. پاغه دی د زکات نامه یې خوا. زکات دا علما ناس دي، زکات خدا دې چې 100 روپے تا سره نو 100 نه بدونی مې وباسي. ٹھیک ده دی 100 روپے ستا په بینک کې دي او په 119 روپے سود لګېدو، هغه 19 دونی مې کټ کړې 15 دیام تعالی سود کې درکړې او پاغه دونی مې د زکات نامه کې خوا نو ستا زکات مونږ شو مردار خورم شوې او په مردار د زکات نامم کې معاملې داو. بیا ولا درباري مليان را پیدا کړ چې دا چې چاله ورکې جنسي بدل شي. ایو ته مې چې تا نه بستی ولو مال راځه د امریکای یو ماشين راغلی دی هغه ته چې سړی ورننه باسي خزه شي مال زستام جنس بدلوم سړی توپ کې د څو نکړه اوس د خزه کوم چې چاته دی په نکاح کوم جنسي بدل شي. ظالمان ولې وبو کې سترګې غړوي؟ اخر خدای له خو بم څه جواب ورکوي، خدای له خو بم زئی سب وای تاسو باندې پیش کیږي باندې بجوړ کې نو الله وی بل الانسان علی نفسه بصیرا، بل الانسان علی نفسه بصیرۃ ولو القى معاذیرا. الله وی دار سړی علم په خپل ځان باندې حضوری وی، دار سړی علم په ځان باندې یقیني وی. الله بو تا ته خپل ځان خمالوم دے کډېره باندې مالا جوړ کې زپتا گواهان لرما نو تبا خوا دې خوا وګوره چې څوک خوشتنه چې په ما گوايو کی څوک بنې نو تبا یا الله گواه څوک نو الله بو یوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم پدې خلا بدر ته مور وام لا سنو تبا دیویم چې وای پتا سي دنیا کې څه غړي دي نو زمونږ د خپل لاسونه با بے اختیار په مونږ واشي، زمونږ د خپل به اختیار په مونږ واشي، زمونږ د سترګې به اختیار په مونږ واشي، زمونږ وګونه به اختیار په مونږ واشي. زمارونو د ملک وګوره تاسو د سپینګیرو بزرګانو ته پتا ده د جمعې پشپبا ار سړی نه او د سکړو ماسختن منځ به وکړو بیا په پاو داس کې ود شو چې د مليانو نه اوریدلی چې پدیش په څوک درود شریف ډیر وای او تاو داس کې ود شي د شپې ورته د حضور زیارت نصیب کی. د سپینګیرو ته پتا ده ستا ملک به د جمعې پشپبا او داس کې ود کېد. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې نه د لوی لعنت شپه بل نشتا. تمام دم توبونه، تمام کنجر توبونه، تمام وی سی آرونه، تمام بلو پرنټونه دا ټول د جمعې په شپه کې ما نه چاته پوسو کو وې دا د جمعې په شپه ګناه دا خارش په ګناه د جمعې سے تخصیص دی. مالدا فیصلہ خو شیخ سادی اڑان دینا کرے دا ہر گناہ ہے کہ کلی در شب یدین بکون، ہر گناہ ہے کہ کلی در شب یدین بکون تاکہ صدر نشینان جہنم باشی. وہ یار گناہ چکے د جمعے پشپائے کوا کنور سنی چې په جهنم کې د دوزخیانو صدر جوړ شي. تیرې جمعې شپه باندې د شپې تر 12:01 بجې پورې دی قوم وی سیارونه کتلیو، بلو پرنټونه کتلیو. ها زمانہ ممنا غستا د شپې بلو پرنټونو وی سیارونو تناستوي نو په 4 بجې یو غلچ درکو چې غلچ دلا درکو نو هر سړي د کټ نټو کو
اغا رامیان چې په عمر کې د الله نوم نالي هغوی باندې بے اختیار خدای خپل نام واغستا کنه په عمر کې د جمعات کې نه ګورې د الله نوم پورې بټو کې او مسخره کوي آئم په سلور بجې را پاسول هغه پلیت خزې چې د شپې په 1 بجه د سنما نتلې هغه مې مولی دی چې میدان ته راووتې ما ته وایي مولوي صاحب کې بڼسي یا الله خیر یا الله اړکې مې خیال کولو چې خال مې د کونډې په مخ ولید خال مې د کونډې په مخ ولید جونه د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه نن مې هغه پلیتې او مردار یم د کور مخې ته په میدان کې هغه په یا الله خیر باندې ولیدې بے اختیاره در باندې خپل نام واغسته کنه بیا درته خپل زور وښود قوت درته وښود طاقت درته وښود ګډېدی درته وښود چا تاسو چاته ګډېدی راشئ ما در باندې کوټه وغورځوله اوس خو د هغه تا بچ کی تا د خلاص کی نو بیا د ملکم دومره مبارک دی چې 300 کورونه غورځېدلي دي نو بین الاقوام ته اپیل وکړو چاله کمبلې او خیمې راولېږئ مونږ سره خو څه نشته تاسو سره څه ځکه نشته چې هر څه تاسو نه فالتو کېږي هر څه تاسو نه فالتو کېږي نن ستا دا ملک کې وزیرانو بنگلې وګوره چې یو وزیر یو بنگلې ته ځي 70 لک روپۍ د هغه په ډیکوریشن باندې لګي فرنش ورته کوي صوفې نه وې کړدې نه وې پلانې نه وې غلخانې نه وې دی به پکې بوت ته وګوره د دوانو بوتي نه یو خو د خدای دې کار ته زما کور کې ټلویزیون نشته الحمدلله ان شاء الله په غلطه بم زما کور ته ټي وي نه راننوځي ټي وي او بایسکوپ کې څه فرق شته ها خو هغه یو پرده د ډمتوب په خي او دام یو پرده د ډمتوب په خي زما نشته خو چې کله نه دا د خلیج جنگل خطه ده نو زه د گاونډي کور ته ماسخوتن خبرنامه اوریدو ته ځم دا حالات ګور نو پاغه کې دا زموږ وزیران هم خي چې دام خي نو ورتاریان چې یا خدای نو په عمل خو سکه په شکلم چرته خسته او کمران خدای مونږ ته نه نصیب کی دا زمونږ د صوبې گورنر چې وګوره د نږدې نه الټای بدر ټول چیچړي دی او د کشر لالا به څوایم نه خدا نور را کې وګوره د چا پوزي پیتی دي د چا سرونه چیتی سوپ یو د پنجاب دی هغه چې پکې وخی وای چې پکې وخی دا وای بوت ته وګوره د سن وزیر اعلی چې وګوري ته به وای چې اوسې پیټار کې خوا پاړو دی بیم کې غږی بل یاره که په پاړو د کې فرق وای په ایمان بوت د پاړو دی اعلان کړو چې شریعت آرډیننس کوو دو ویلې چې زه لغوندې شراب سکم ملکه تاسو کې ایمان اول خو د خپل وزیر له سزا ورکړي کنه خد بلوچستان تارپیټو چې وګوري واسکټ اغوستې ته به وای چې د تارکولو پیپې ته د واسکټ ورغوستې د بلوچستان گورنر چې وګوري ته به وای چې د درېمې ورځې مړی د خبر نه رئیس بیا د سند گورنر چې وګوري دا غم د انګریزي چرغوندې ججورې راځوړم دي او یو شی دی و د خدای قهر مو کله کله بلکارم سړی چرته وجیه سړی خسته سړی د ملک سربراهي چې راښکاره شي خلکو ته روحاني تسکین شي نو نیکه خو څه کې په شکلم چرته خسته سړی مونږ ته نه نصیب کېږي ټول دا پاروان ماروان یې راټول کړي دا زمونږ ملک دی او دا زمونږ وطن دی تاسو خیال اوس د خلیج جنگل خطه صدام حسین په کویت حمله کړې ده او کویت یې نیولې ده راز نه خزان خبر کوي چې دا چل څه شوی دی چل دا دی چې صدام حسین پاکستانم اومنلو چې په ټول ملک کې څلورم قوت دی اورېدلم دي خدای خبر که په خبرو پوهېږئ وقتی طور هغه ګوګشتو غوندې نه ته پته نه لګي چې د ګوګشتو د وخت आवाज دی که نه دی خو ګوګشتو आवाज خبره نه پوهېږي مړ په دې چې پاکستاني قوم په 43 کاله کې پوه نه
تا سره آزاد شوي ملکونه ټول چین تا نرستو آزاد شوی دی داسې پوه شو چې نن خود کفیل ملک دی او روس او امریکا ته یریږي هندوستان تا سره آزاد شوی دی د شیخ الهند صاحب سیمینار په سن 84 کې زه دلی ته تللی وم او هغه سیمینار ته دا باچا خانم راغلی او ولی خان دیوداو مونږه مولانا اسد مدنی صاحب په دعوت باندې مونږ هم ټول تلیو زه 75,000 میله په هندوستان کې وګرځېدم ما د میخ نواله تر هوایي او بحري جهازه پورې ما د بل ملکو نه لیدو د میخ نواله کپڑا دا که دوائی دا که لارای دا که موٹر دے که سیکل دے که رشکا دا که جاز دے که بحری بیڑا دا ارچ چی دی آدھ خپل ملک جوڑ سیزونه ارچ بیا د شپې په 10 بجے راجیو گاندھی وزیر اعظمو ما تقریر کرو راجیو گاندھی چې دا ما سره ملاو کړي ما تا مولانا صاحب سے بوئی چې وہ آپ کو بلا رہا ہے میں نہیں چاہتا ویچی کیوں میں ایسے ملک سے تعلق رکھتا ہوں جہاں انہیں کوئی اور بہانہ نہ ملے تو کہیں گے کہ مولانا بجلی گھر کے اوپر کیس درج کرو کہ سن 84 میں یہ دہلی میں راجیو گاندھی سے ملے تھے کہ بلا بالا نو ورزی وہی دا ہندو سارا ملاو شوی دلتا زمون دے کوساڈا بولا کہ بلا بالا نو ورزی سڑے رانی الگا سے لانی سن کے کابل تا نوے تلے سے قانون دے لاس کے واغست کابل تا تلے لکا کابل دے مسلمانانو ملک دے نو کتلے ہوئے بد کفر چوئے بڑا بانا بنا مالزنہ کو بولنا ہے کسی کو پتہ نہیں لگے مال لگے گا یا نہیں لگے گا تو ماں خلا سورہ دا زبے ہوئے عزیزانو دا شپے ورن دا سے بنگلے دا چھے اگا سے بنگلے اس پا صدر کے شاید چینشتا زڑا یو مردار غندے میز او دخپل ملک دا سے مردار غندے کرسے پرتیوے دا دا دفتر شنے چہرہ باندے اس کلی ماتوئی چی آپ کے سپیچ سے میں بہت محظوظ ہوا ہوں اگر آپ کو پھر کسی وقت میں زحمت دوں تو آپ گہوارہ فرمائیں گے ماں اور تیل چی جی میں ضرور زحمت کروں گا لیکن ایک شرط پہ کہ آپ مجھے ضیاء الحق صاحب سے مانگیں گے تب ہوئے چی دے دے راشی تب وہ ماتا ڈائریکٹ دعوت نہ رکھے ہوئے وہ کیوں مال ہمارے ملک میں جس کے ساتھ نہ لگتی ہو کسی کی تو وہ ہندو کا سٹیمپ لگا دیتے تو میرے اوپر ہندو کا سٹیمپ لگ جائے گا پھر مجھے صاف کون کرے گا نو ڈیرے وہ خندل آپ کا ملک ابھی تک ٹھیک نہیں ہوا ہے ابھی تک 45 منٹ ملاقات ہم سروک داغا خبریں داغا اسید داغا جامع داغا بنگلہ کل 15 کا سگاڑو داغا پا بنگلہ باندې کل 15 کا دلتا چه خانم جانا تیری گیم ورطا 2000 پولیس والا گئی تاسو خیال کل 15 کا سگاڑ نظمہ عزیزانو زمون ملک ترسا پور اللہ دا سڑی توپ سانا دا غستے 200 کالا دا انگریز لاندے مونگ غلامانو او 3 کالا اوشو چه مونگ دا امریکی غلامان ننو گورا ستا دا ٹول پاکستان آواز دے چه صدام حسین دے اللہ پاک ملا مضبوط کی زمون دا خوایا مخیچی دے دا منڈکل پامن مشن روانی الکا پامن مشن چال دے دا پلوسی دی یو مخدرزی دی یو پیرانو دا یو تلرزی دی یو دا کن چه دا دو پلوسو جنگی او دا دوی جوڑا تکے نو تاکال تا بمنڈے وے تاس با تاکال تا سی الکا خوچی دا چا جنگ دے اگیلا ولی اولا ورسا بیا بلا ورسا چی دا جنگ پس دے نو جنگ چلتا دے منڈا دی چلتا کن بیا اغا ملکونو تزی چی اغا آلریڈی دا امریکی مرگری دی اغا ملکونو تزی پامن مشن روان دے دا قوم رخ یو طرف تا کول دا پارا بیا یو بلا گت کا اکڑا چی مون کشمیری عوام سرا یوم یک جہتی مناوو چی ہندوستان پا کشمیری عوام ظلمو نہ کئی نو تچلارے دا عراق او دا امریکی سلے کے او دا غی منس کے جوڑا کے نو ہندوستان تا والی نزے چی تم دی ہندوستان حکومت تا ہوئے چالکا دے کشمیری عوام باندے ظلم والے کے پکار داو کنو ناوی وہن دے کمزے او ڈبی کی دے کمزے بیا
د خلیج د مسلمانانو په پاکستان ډیر حق دی او کده کشمیر د مسلمانانو په پاکستان ډیر حق دی. زما فوج د امریکای د فوج مرګرتیا د پاره تل ضروری او که زما فوج آزاد کشمیر ته لېږل پکارو چې د مقبوضه کشمیر د غریبانو بدل دیندوانو ناغسته پکار داو کنو. نو زما عزیزانو یک جهتی ہڑتالو کوي عام چوٹی ورکړه ہڑتالو کوي د شپې چغې والے ہڑتال کامیاب شو پلانے شو دا نور چنو د اپوزیشن اعلانو کو جو بھائی ہڑتال دے ټول په خبر او صدر بندو جلسے او جلوسونو د شپې دوی ویلې ټي وي او ریډیو کو د خان د خپل نوکر دے ای دبلې شروع کړي چې ہڑتال بری طرح ناکام. حالانکہ تاسو کا په خبر ته طریقه تلې مین بازار کے سخانہ دا اور سکار میں چوک دے بندو صدر بندو دی ویلے ہڑتال بری طرح ناکام شو. تو بلوچستان کے پیجام ہڑتالو ٹول بلوچستان منجمدو دی ہڑتال بری طرح ناکام شو. کزا تو دا کشمیر دا پار ہڑتال کے آ کامیاب شو اور کزا دا خلیج دا مسلمانانو دا پار ہڑتال کو آ بری طرح ناکام شو. آخر نواز شریفہ د پاکستان د کرسۍ نه یوم په عزت نه دی کوز شوی. انشاءالله ستا حشر بم اغی کم حشر چې د تیرو حکمرانانو